چیرې تاسو د کلي په جومات کې لمونځ کوئ، ستاسو یو څنګ ته یو کوڼ ولاړي او ستاسو بل طرف ته یو ګونګ ولاړي او تر خوا زه ساده نادان انسان هم ولاړ یم. د لمانځه وروسته تاسو حق نه لرئ چې دې کوڼ ته ووایئ چې وا وروره، تا خو نو کله د الله نوم اورېدلی نه دی، تا په دې لمانځه کې څه ویلي؟ او نه دې ګونګ ته څه ویل حق لرئ چې ورته ووایئ چې وا وروره، تا خو هیڅکله خبرې نه دي کړي یا ته خو هیڅکله خبرې نشي کولی، نو تا به د الله تعالی نوم څنګه یاد کړی؟ همدغه شان ما ته هم نشي ویلی چې ته خو بې سواده یې، تا به د خدای نوم چیرې لوستلی وي. موږ ټول پوهیږو چې د هر یو انسان د خپل خدای سره پټه اړیکه ده او هر یو انسان حق لري چې د دغې اړیکې اظهار په یو نه یو شکل وکړي. که چیرې د ټول هیواد مثال درکمه، نو په یوه ولایت کې به څوک شیعي، په بل ولایت کې به څوک حنفي، په بل ولایت کې به څوک حنبلي، څوک به په کونړ کې وهابي، څوک به په جلال آباد کې سلفي، خو ټول همغه خپل خدای ته ودرېږي او د خپلو عقایدو اظهار کوي. دا زموږ حق نه جوړیږي چې خپل نظر او خپل عقیده په بل چا باندې په زور ومنو. هر انسان ډېر زحمت او ډېره خواري ایستلې ده او خپل ځان ته یوه داسې لاره پیدا کړې چې خپل خدای ته پرې ورسیږي. اوس که د ټولې نړۍ مثال درکم، د چا سره به تورات په لاس کې، د چا سره به انجیل په لاس کې، د چا سره به زبور په لاس کې، څوک به د ګیتا پې روان وي، څوک به د اوستا پې روان وي، د چا سره به قرآن په لاس کې نیولی او په خوږ اواز به تلاوت کوي. خو په اخره کې هر یو انسان هماغه خدای ته ودرېږي کوم ته چې ته ولاړ یې. په اخره کې هر یو انسان د هماغه خدای حساب ته منتظر دی، د کوم خدای حساب ته چې ته منتظر یې. نو لازمه نه ده چې په خپلو نظرونو او په خپلو فکرونو باندې، په خپلو روایتونو باندې، په خپلو فقهو باندې نور انسانان ازار کو او نور انسانان ودردو. سختن تعالی په دې مقدس کتاب کې ویلي دي چې و اسمانونه او و ځمکې فرض کړئ انسانانو کلونه وروسته بله ځمکه کشف کړله او هلته نور انسانان دي. نو آیا ته به د هغو سره هم بیا جنګ کوې؟ هغو ته به هم دی وایې چې ستا کتاب غلط دی او زما کتاب سم دی؟ دا د سم او د غلط فلسفه، دا د سم او د باور غلط تیوري، دا خبرې فکر غواړي. څوک ولې صحیح دی او څوک ولې غلط دی، دا هر سړی د خپلې زاویې ګوري. نو لازمه نه ده چې د خپلې زاویې فکر، د خپل کلي فکر په یو بل چا باندې تطبیق کړي او په خپل کلیوال فکر یو بل انسان ازار کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.